د هند او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې تر هغه وروسته یو ځل بیا ترنګلې سوې چې هند په نوي ډیلي کې د پاکستان پر دوو ډیپلوماټانو د جاسوسۍ تور پورې کړ او دواړو ته امر وکړ چې په 24 ساعته کې د هند پریږدي. د هند د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دغو دوو ډیپلوماټانو د ډیپلوماټۍ په جامه کې هلته جاسوسي کوله او دواړه یې تر څه ځنډ نیونې او پوښتنې ګروېژنه وروسته خوشې کړي، خو دواړو ته امر کړی چې په 24 ساعته کې د هند پریږدي. د دې په خبرګون کې بیا نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې د هند دغه تور ناسم بدل شوی او پر هند تور پورې کړی چې دوی په ډیپلوماټیک اصولو کې له ویانا کنونشن سرغړونه کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې هند د پاکستان پر ډیپلوماټانو د جاسوسۍ تور پورې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په 2014 کال کې هند هلته په 6 پاکستانیو ډیپلوماټانو د جاسوسۍ تور پورې کړ او 6 واړو ته د هند د پریښودلو ویل، چې د دې په خبرګون کې بیا په اسلام آباد کې پاکستان د هند په 8 ډیپلوماټانو ورته تور پورې کړ او 8 واړو ته په 24 ساعته کې د پاکستان د پریښودلو امر وکړ.